عیسی علیہ السلام هغه لوی معجزاتو خاوند او د مریم بیبي زوی دی علیه السلام او بغیر پلاره پیدا دی د جبرئیل علیه السلام د پوک نه نو او خدای پاک په جندونې اسمان ته خېجولی دی هغې ته د هغې څه ذکر ما کړو چې هغه جمدی دی خدای پاک وله عمر ډېر ورکړی دی او دې امت کې به آخره زمانه کې چې مهدي صاحب بادشاه به وي د هغه د مدد دپاره خدای پاک چې د مخالفینو یو مشر د دجال د هغه په مقابلې او د هغه نه مدد دپاره به خدای پاک د اسمان نه راکوز کړي په احادیثو کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا امت به انشاءالله یعنی خرابېږي نه په خیر باندې به وي په اول کې زیمه په اول د امت کې په منځ کې مهدي دی مهدی او ولی الله دی او عالم دی او سید دی او د حسن صاحب په اولاد کې دی او ډېر لوی صاحب عزت دی او خلیفه راشد دی نو دا هغه به دجال سره او د هغه فوجونه به 70,000 فوج به ورسره د ایران او د اصفهان نه یو ځای شي او نور ملکونو خلک به ورسره وي نو دغه ظالم په مقابله کې هغه مهدي صاحب به جهاد کوي مسلمانان به ورسره وي د افغانستان د پاکستان تورو پټکو په شکل کې وي او د هغې یو مشر دی د هغه نوم یو فوج مشر حارس الاحادیثو کې راځي الحارس حراس دی نوم دی یو علاقه کې یو بل مددګار د هغه نوم منصور په احادیثو کې راځي دا ډلې ډلې به دا بادشاه به ختم وي هغه وخت کې د کفارو ډېر زور به وي او د هغې یو بادشاه به دجال هغه دجال سره به دی عالم جهاد شروع کړي دغه عالم د هغه د مدد دپاره به خدای عیسی علیه السلام په بیت المقدس یعنی شام کې په یو جومات کې به دی جمع ورکوي او خدای پاک به یې راکوز کړي دې نه مخکې به مهدي صاحب نو هغه امت به په خیر باندې وي چې اول نبی علیه السلام او منځ کې دغه لوی عالم او عادل بادشاه دی او آخر کې به عیسی علیه السلام نو دا خدای پاک داسې ښکلي خلک پیدا کړي دي عیسی علیه السلام به د یو امتی د مجدد د دین د او خورولو او تایید دپاره خدای پاک د شریعت محمدي تابع حیثیت سره به خدای پاک راکوز کړي دا مهدي صاحب څوک دی او د مهدي صاحب زمانه کې به حالات څه وي او د مهدي صاحب نه مخکې د احادیثو کې راځي د مسلمانانو یو بادشاه به نیک د هغه نوم دی نفس زکیه نو د العربو علاقو کې به چې هغه مړ شي نو خلک به په بل بادشاه باندې نه یو ځای کېږي یو ګډوډوالی یو اختلاف په امت کې راشي د دواړو جهانو سردار وایي هغه نیک بادشاه به څوک شهید کړي نو چې یو نیک سړی هغه شهید شي نو په امت کې عذابونه او تکلیفونه راځي دا تاسو په دې خبر یې او پوهېږئ نو چې هغه نیک بادشاه هغه مخالفین به خو د کفارو سازشونه او د هغې حرامیتوبونه خو د پخوا نه معلوم دي نو هغه نیک بادشاه به شهید کړي بیا به بل سړی نه میلاویږي داسې مناسب خلکو کې به یو بدقسمتي به راشي انتشار اختلاف او پریشانه به یو کفار هم دا غواړي چې مسلمانان پریشانۍ کې ووینو هغې زور به ډېر زیات شي احادیثو کې راځي قیامت سره به نږدې دا اشرار او بد خلک او دا زناکار او دا قاتلان دا به ډېرېږي او د مسلمانانو بدخو د هغې زور به وي بس مسلمانانو مشر به نه خدای پاک به مهدي صاحب په مدینه منوره کې پیدا کړي دې د مدینې منورې دی د قادیاني به وایي زه مهدي یم هلکه تا خو مدینه منوره لیدلې هم نه ده د مدینې ته نه وتلې نه مکه مکرمه کتلې ده نه بیت المقدس انګریزانو ورته به پاڼې فوټو سټیټونه برابرول هغې یو پیسې ورکولې چې دا ټول خلک پریشان یې دغه شان او موږ ته لارې کولو وي نو دې قادیان کې دلته مردار د بیت المقدس لیدلې هم نه دی هلته تم نه هغه وخت کې اسلامي حکومت و عربو کې مسلمانان کلک و حرمینو کې نو که دې ته نو دقه شان چلی ورسره یې کوو دلته خو انګریزان و پاکستان هندوستان کې او په عربو کې اسلامي خلک و په حجاز کې نو که دې تلو نو برابره وې دله هغه شان چلی ورسره کوو لکه مسلمه کذاب
او دته مسیلمه پنجاب وای او د سره به هغه شان چل کو برابر وای د دې وجه نه یریدو دې نشو تللی دلته به دغه شان غلی کېده او هغه بکار او عیار او خلکو د هغې اعلیکارو بوسه کله به یو ګډې وډې وي کله به زه مهدي ملکه مهدي نوم خو محمد دی احادیثو کې راځي د پلار نوم عبدالله دی او ستا نوم غلام احمد دی او د پلار نوم غلام مرتضی دی او مرزا وی سرکاری نوکر او دې زمانه کې پیدا یې په دې کې 1840-39 کې پیدا یې او هغه مهدي صاحب هغه د عیسی علیه السلام چې راکوشي هغه زمانه کې وي او نه عیسی علیه السلام ډېر مخکې تېر دی او مدینه منوره کې پیدا یې ته دلته پیدا یې ستا د مور نوم چراغ بیبي ده دې په کتابونو کې نوم راځي د پلار نوم دې دغه دی او د مهدي صاحب نوم به محمدي د پلار نوم به عبدالله وي د مور نوم آمنه دی بس برابر یې خوړلی دی حضور علیه السلام په یو حدیث پاک کې د مهدي صاحب ذکر کوي المهدي من عطرتي مهدي به زما خاندان کې ابا د فاطمې بی اولاد هغې نه خور دی د فاطمې بی د مشر زوی نوم حسن دی او د حسن په اولاد کې بی د حسین صاحب جدا اولاد دی او شکل یې خور دی په یو کتاب کې دی امام سیوطي صاحب کتاب لیکلی 200 علامې یې خور دي په دې قادیاني کې یو هم نشته هغه علامه ده کې شته نو د به خلکو ته وککول دپاره وي اوس هم تاسو د اخبارونو کې وګورئ یا موبایل موږ ته خلک وایي تاسو هم به خبرېږئ په یمن کې مهدي صاحب پیدا شو اصل کاله مخکې منډیا کې کله هلته یو مهدي پیدا شو یو ګپ یې ته جوړ کړی دی هلکه تا کې هغه علامات شته د مسلمانانو هغه عقیدې ته نقصان رسوي د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی او هغه به راکوزېږي د مهدي صاحب عالم بادشاه به وي خلیفة المسلمین به وي د هغه مدد به وکړي د فوجونو چې دا مشر وله زه مړ کومه او دا کشرانو پسې ته اړنګ شه نو دا ټول به ختم کړي دا به دواړه یو ځای چلیږي یو ځای به حکومت کوي به یو مشوره به کوي بیا به مهدي صاحب وفات کېږي نو هلته بادشاه بنئ دی به د مدینې منورې نه هجرت وکړي هجرت ځای مکه دی د مکې مکرمې ته ځکه بعضې خلک وایي چې هغه مهدي صاحب که پیدا شو نو هغه به بادشاه کوو دی خو په ځان پوهېدی او دا ذمواري ډېره سخته ده نو دی به ځان بچ کوي عاجز وي انکساری په وجه چې دا زور زه نشم وړی بس مکې ته به لاړ شي د مکې خلک به ورو دغه زمانه کې به ضرورت وي مهدي صاحب ته چې دا خو د کافرانو ډېر زور دی او یو طاقت به غواړي نو دی به مکې مکرمې نه د مکې مکرمې خلک به پریشانې هغوی به وایي چې یاره احادیثو کې خو راځي چې دی بیت الله شریف د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې دومره ځای لکه د شپږ صفه ماته چې ناست دي دقه ځای کې به دی به منزله تلي یا بیت الله شریف کې او هغه کسان به وپېژني هغه علاماتو سره چې ته هم حقه کس او ته به پادشي کې او موږ تا سره بیعت کوو دی به بیعت نه کوي اما نیکان یې خلک ای به دې مسلمانانو ته ضرورت دی یو مشر پکار دی د کافرانو زور به ماتو دی به وایي نه کوم وایي تا مړ کوم که بیعت ته غاړه ده مشري به ته قبلې چې د مسلمانانو مشر عالم دا به په زور به ورسره بیعت وکړي او حدیثو کې راځي د بدر د صحابو 313 دومره کسان به دغه وخت کې وي دا یو ګروپ به شروع شي دی به بس مشر کې په زور مجبور به کې دا کار به یو کس کول غواړي چې مشر یې کې دا خبره به ټوله دنیا کې ورو خورېږي هغه ځای کې شام کې لوی ابدال دی ابدال هغه بابرکت او نیکانو خلکو ته وایي چې د امت خیرخوا خلک پاکان اولیاء الله قسم د ابدال دا په دنیا کې خو ابدال وي خلک به خبر شي د مسلمانانو یو مشر پیدا شو هغه دې وخت کې راغی راځئ چې ورشو هغه به را روان شي او د عراق نه به ورو سرداران هغې ته دغه وایي هغه اصحاب هغه سرداران او اولیاء الله پاکان خلک به ته پسې کړي او به ټول را روان شي دغه ورځو کې په فلسطین او په اردن او په دغه ځایونو کې یو بادشاه وي دغه ټول د بیت المقدس ګیر چاپېره د هغه نوم دی سفیاني څه نوم یې دی دغه دی مشهور کس دی سفیاني داسې نوم یې دی نو هغه کس به بادشاه هغه به داسې ډنګاډوري اول کې خو
انګریزان خدا سي یو کس چې مسلمانانو ملک له تیاری د هیرو په شکل یې پیش کړي دا هیرو دی دا داسې دی دا کار کړی دی مسلمانان چې اپوزیشن هغه وروستو هسې ټک وسله او ډرامې مرامې کوي او مسلمان امت خراب کړي نو اول کې به ښي انګریزانو یو علاقه به م وایي دغه سفیاني بادشاه سفیاني نومېدی او دا ډېر لوی ظالم خو اول کې به داسې د هیرو په شکل کې وي چې دا د مسلمانانو خیرخوا دی وروستو به یې ټګي برګي او د هغه دوکهبازي او د مسلمانانو بدخوا او د کافرانو طرفدار به وي دغه سفیاني دی به خبر شي چې هو هغه مهدي صاحب خو راښکاره شو او غالب په مکه مکرمه کې دی او خلک به پسې روان شو دا خلک به د مهدي صاحب پسې داسې ځي لکه دا شاتو مچی چې خپل هغه یعصوب پسې ځي او خپل یا ګلونو خوشبو پسې ده دغه راځي بوراګان داسې پرې راجمع کېږي دومره به یې خوښې ډېر به خوشحاله وي چې دا اوس راغی زموږ زړه به یخ شي اوس او دشمنان به اوس زموږ د هغې زور به ماتېږي دا سفیاني خو د انګریزانو سړی دی او د یهودیانو نو دی هغه علاقه کې به هغه ځای کې به دی بادشاهي د هغې نوم د اسرائیل کې دی د هغې نوم دی اوندور یو علاقه ده اوس هم ده د هغې په دغه ځای نه به دی راښکاره شي څه کسان به دې خوا راولېږي څه به شام ته ولېږي مدینې منورې ته چې داخله د ده نه واړي دا مهدي صاحب ختم کړو او دا نیک سړی راغی د نیکانو د مسلمانانو زور راځي دی به خو د دشمن کلاړي وي او د هغې آلی کار به وي هغې به ترې کار علي نو دی به فوج راولېږي خدای پاک به د ده کرامتونه ښکاره کړي مدینې منورې ذوالحلیفې سره یو کلي د بیدا ورته وایي البیدا اوس هم په دغه باندې لګېدلي په بورډونو نور بیدا په نوم نورې علاقې شته خو مدینې منورې دغه ځای ته چې راشي د هغه فوجونه به په ځمکه کې خصف شي فوجونه به ټول ځمکه کې لاړ شي خدای پاک به داسې مدد کوي د ده او دی به دلته مکه مکرمه کې بیا به دغه کې بیا به بیت المقدس طرف او دغه زمانه کې به هغه دجال ښکاره شوي دجال د هغې ذکر به بیا وکړم د یهودو یو سړی دی او عامل دی او بادشاه دی زور به ورسرې وي داسې د مداریتوب او د ساحر او د عامل په شکل کې داسې یو څیزونه به ښکاره کوي چې هغه به حقیقت نه لري خو هسې متخیلات به ورسرې خیالي جنت خیالي دوزخ باران به ورئ ځان ته به خدای وایي او بادشاه به مې خراب بادشاه ډېر لوی ظالم دی دا سفیاني بادشاه هم ډېر لوی ظالم دی ټول مسلمانان ښځې او سړي به ټول قتلوي زنانو پسې به ګرځي په خېټه کې چې ماشوم وي هغه به مړ کوي بلکې د خېټې ماشوم دا ولې مړ کوي دومره لوی ظالم په مسلمان نارینه زنانه وړو لویو نیکان بدن ټول به قتل کړي ډېر قتل عام به کوي دا قیمت هم چې راځي دا به خو ډېر لوی سرکش ښکاره کېږي لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس د شریرانو نه به دا ځمکه ډکه شي دا به داسې زمانه کې ښکاره شي بیا به ښکاره کېږي داسې کله زور مات شي خدای پاک مهدي صاحب په دې دجال فوجونو سره جهاد کوي خدای پاک به هغه له ډېر ورکړي مدد خو آخر کې چې هغه دجال راورسي دجال به مدینې منورې ته ځان نږدې کوي خو بیا به شام کې د دې جنګ کېږي په دمشق کې جامع دمشق شام او دا نورې علاقې نو یو ځل به چې دجال راښکاره شي مهدي صاحب به ډېر پریشانه شي دجال سره ډېر پاور دی پیسې باغونه ځمکې د دنیا خزانې سره سپین خلک ټول به ورسره ملګري وي بلکل او داسې کرتبونه به ښایي چې خلک به ټوکه کوي او فتنه نه خدای پاک دې موږ وساتي د هغه فتنو نه په مونځ کې دا دعا مونږ وایو تاسو هم وایئ الله پاک تحیاتک اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دغه ناپاک دجال داغه نه د خدای مونږ ساتي ځکه ډېر ظالم او ډېر لوی لشکر او تخریبکار او د عالم اسلام یو لوی دشمن دی او طاقت کې به مې مهدي صاحب به پریشان وي په یو جومات کې به د سار امامتي کې جمع به وي خلک به ورسره وي په یو جومات د جامع دمشق سار اقامت به وشي دلته مقیم اقامتو کې مؤذن په دې کې به دې خوا مناره ده مشرقي مناره على المنارة الشرقية فاغي بيناغانا بس عيسى عليه السلام راكوش ملائكو بوزرو صرنا به وبو ساسي څنګه قتلوا لامبليو سره لوندو مقشان وراش الله باغ شکل کې چې کوم قتلوا مغه شکل کې او هاف وای جامع به چولی
داسې سپین کلر ته نږدې هاف وایټ درمیاني کلر او ګیله سړی شیمپو کې دا تازه اوبه د بیګي وختونه او په جمعاتي به زه تر پایه او پردي تر پایه به ودو لګي یا پاونډ راکو به شي اجمه به ونه درېږي اقامت او عیسی علیه السلام سره مهدي صاحب ملو شي هغه نبی الله دی او دی ولی الله دی او دی خلیفه راشد او د ابوبکر صدیق صاحب او د عمر صاحب له درجه کې کم دی مهدي صاحب خو د خلفای راشدینو کې دام خلیفه دی او چې راکو شي او دی صاحب جمع تیاره ده تاسو مخکې شئ عیسی علیه السلام به ده ته وایي ستاسو امام به ستاسو د قوم دی دا اقامت تاله شوی دی ځکه د اقامت نه پس به راکو شي خو الله اکبر د سارې مونځ دا تا لپاره اقامت شوی دی نو ته جمع ورکړه نو مهدي صاحب به جمع ته مخکې شي دا به خلکو ته ښایي چې زه د اسلام د دین خادم حیثیت سره راغلی یم یعنې هغه نبي حیثیت سره نه یم راغلی چې نوې دغه به کېږي نوې شریعت به نه همدا اسلام چې ده راوستل اسلامي نظام مسلمانان یو کړي دي جهاد یې شروع کړی دی د دجال مقابله شروع ده زه د ده ملګرتیا لپاره خدای رالیږلی مؤید او یو ناصر او مددگار په شکل کې راغلی امام به ستاسو د قوم دی د هغه په اجازت به دی مونځ وکړي باقي مونځونه به هغه کوي بیا به عیسی علیه السلام د بادشاه حیثیت وي او د دې مهدي صاحب به د وزیر حیثیت وي نو تقریبا حدیثو کې راځي چې مهدي صاحب به 7 کاله بادشاهي کوي نو 7 کاله به بادشاهي دغه وخت کې پوره کړي او ټول امت به دغه یو بادشاه وي عرب به مسري عجم به مسري وي او عیسی علیه السلام به خلیفه شي دی به د هغه وزیر شي دا مقابلې چې کوي او جهادونه دا به ټول په مشوره باندې کې دواړه به مشوره کوي یو نبی الله دی او بل ولی الله دا دواړه به مشوره کوي چې داسې به وکړو داسې به وکړو یو ځای کې به جنګ یا دجال به په خپله هم راشي بس عیسی علیه السلام به هغه مهدي صاحب هم یو ځای به ورسره جنګ او دجال پسې به ورشي لاس کې به یې دغه وي یو اسلحه به وي نیغ به ووایي په خپل لاس او دې ته وایي دا مشر ولا زه مړ کوم او دا نور خو دنیا د ټوله ډکه ده ورځئ ورپسې نو بس بیا به دا نور کشران ورپسې یهودیان ورپسې مړه کېږي بیا به 2 کاله دي یو ځای پادشاهي کوي بیا به مهدي صاحب وفات شي بیت المقدس کې هلته به ښخ شي بیا قادیانې خو دلته قادیان کې ښخ دی مردار هغه بیت المقدس کې ښخ دی قادیانې بیت المقدس ته نه وتلی او نه حرمین لیدلی دی نو دوی وایي زه مهدي ټول دروغ وایي خپل کتابونه یې ډک دي ټول دروغ چې سړی په عام خبرو کې دروغ وایي د هغه به څه حیثیت وي مهدي صاحب په بیت المقدس کې به جنازه کېږي او جنازې مونځ به عیسی علیه السلام پرې ورکړي چې هغه مړ شي بس خالص عیسی علیه السلام به خلیفه خو دی بیا به ځان له بادشاهي هغه چلی او د هغه جدا بیا به یاجوج او ماجوج دا راځي عیسی علیه السلام به یو 100 کاله به تیر کړي د هغې نه پس چې بیا وفات شي نو روضه مبارک کې ډېر عالمان وي مدینه منوره کې روضه مبارک کې به ښخېږي مهدي صاحب خپل علامات دي لوړ دنګ او مزیدار قد برابر لوړه پوزه خو دا ځای لږ ناست دی د پوزې میان معمولي او سید دی دا خو سید نه دا مغول خاندانو پټان مغول چې کوم د دغه ترکستان دغه خلک دي او هغه سید دی او دا هغه شکل بدل نش هر څه نخلي دا هغه نښې احادیثو کې ښودل شوي دي باقاعده هغې څه ذکر به بیا وکړو